إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونه دا مبارکه سلسله کتاب مشکات المصابیح کې روانه و او باقي کې موږ د طهارت مسلې بیانولې او دا خبر موږ بیان کړی و چې مؤلف رحم الله د طهارت په مسایلو کې اول شروع د طهارت په فضیلت باندې کړی دی چې الله سبحانه وتعالى په دې باندې څومره اجر ورکړي. بیا دغه نه بعد به نورې مسلې راځي چې هغه د اودس د غسل د اوبو سره تعلق ساتي، کومې اوبه پاکې دي کومې پلیتې دي، د ټولې مسلې به انشاءالله پر روان درسونو کې راځي. طهارت څه ته وایي، د هغې اقسام، دا مسلې موږ تیر شوي درس کې بیان کړې وې او د هغې فضیلت کې موږ یو دوه حدیثونه هم بیان کړي وو چې حاصل هغې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې طهارت نیم ایمان دی او دا ولې نیم ایمان دی موږ د هغې وجه بیان کړی و چې په څه وجه باندې طهارت نیم ایمان دی. بله دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د دې سره الله سبحانه وتعالی درجې بلندۍ ګناهونه ورسره ختموي او هغه ښه اودس کول په داسې وخت کې چې انسان ته تکلیف وي، د دې سره الله سبحانه وتعالی درجې بلندوي او د دې سره چې دی نو ګناهونه کموي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، چا چې اودس وکړو ښه اودس وکړو او ښه اودس هغه دی چې باید کې دوه خبرې، یوه چې دا اودس د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې او هغه به انشاءالله روان درسونه کې راځي چې کوم اودس دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې. دویم دا چې باید کې اسراف نه وي، اسراف کاغه د اوبوي او کاغه د اندامونو د انزل وي، لکه 3 پیرونه زیات اندام انزل، د 3 پیرونه زیات اندام انزل دا اسراف دی. دغه شان اوبه ډیری استعمالول او بې ځایه تویول دا هم اسراف دی. نو چې دا دوه خبرې پکې چې په اودس کې اسراف نه وي او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې، نو دا ښه اودس دی. دا ښه اودس دا مطلب نه چې ټول جسم لوند که سړی زه ښه اودس کوم، لاسونه د مټې ورسره ووینځه، اوږې ورسره ووینځه، دا ښه اودس نه دی. ښه اودس هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې دی. عوامو په ذهن کې دا ده چې ښه اودس هغې ته وایي چې باید کې اوبه ډېرې استعمال شي او هغه جسم به ډېر لوند شي، نو دا ښه اودس دی. حالانکه ښه اودس هغه دغې ته نه وایي. ښه چې چا اودس وکړو او ښه اودس یې وکړو، خرجت خطایاه من جسده، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د ده د جسم نه چې څومره ګناهونه دي هغه ترې وځي، حتی تخرج من تحت اظفاره، تر دې چې نوکونو لاندې کومه ګناه نو هغه م وځي. او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. دې کې د فضیلت ته سوچ وکړئ چې یو سړی اودس وکړي او ښه اودس وکړي، نو دې سره د جسم ګناهونه هغه ټول وځي. او د ګناهونو د ختمېدو مطلب دا دی چې د ګناهونه ختم شي د ملایکو د کتابونو نه په کوم کې چې لیکلي د هغې نه الله ختم کړي. یا مطلب دا دی چې د دې ګناه اثرات ختم شي د جسم نه. حدیث کې راځي کنه چې کله سړی ګناهونه کوي نو زړه تور شي، د دې ګناه اثرات په جسم باندې. کوم سړی چې ګناهونه کوي زړه توري، سستی به کوي، مخې بې نوري، په جسم کې برکت نه وي او بیا داسې پسې ځه، نو د ګناه اثرات، ګناه اثر کوي په بدن باندې هم، په ځي باندې هم، یعنی په ځي باندې هم اثر کوي ګناه، په معاشره باندې، په قوم باندې، په ملک باندې. د ګناه هیڅ معمولي شی نه دی. او ما په دې باندې یو بیان کړی دغه ووري د ګناه بد اثرات
په انسان باندې په معاشره باندې هغه ووري. نو ما په دې باندې دلایل راوړي الله په توفیق سره چې څنګه ګناه اثر کوي په بدن باندې او څنګه اثر کوي په معاشره باندې او په خوښه کې چې کوم خلک دی باو باندې اثر کوي. خوښه چې کوم خلک دی په دوی باندې اثر کوي. نو کله کله عذاب راشي د ګناه دلاسه هغه سړی په دې عذاب کې چې دی ونخلی او گیر شي کم چې په دې ګناه کې نه و نو د ګناه بد اثرات مرزونه ډیر شي فتنې قسم راخکار شي. دې ګناونو دلاسه حدیث کې دراغلي چې دې بیماریاں به الله پتا سو کې راخکاری کې ځای بستاسو پلار نک پیجندې منه او ځکه حالات لکه بیماریاں چې نن سبا دي زموږ پلار نک کله پیجندې مشران خدای سره پیجندې منه چې لدم دې بیماریاں نمشتي خدای دې ګناونو دلاسه د نیوی بیماریاں روزانه نیوی بیماری چې هغه ډاکټران معلومه وي مبارک خبرې نو دې ته وي د ګناه ختمې ده چې د ګناه غبط اثرات به الله سبحانه وتعالى ستاسو بدن نه ختم کړي. وې د نو کلاندې کې ګناه به مروزي یعنی دا ډیره پر رسول الله خبره کړې ده چې نو کلاندې ګناه نه بسل کې چې ګناه نه دلته پرته دا غروزي. یعنی مطلب دې دا شو چې دومره د بدن پاک شي د ګناونو نه کله نو کلاندې ګناه هغه تیم پاک شي. دا یو او دس دلاس او دا اودس دای لپاره موږ شرطونه ذکر کړو چې د رسول الله په طریقې او به کې اسراف نه خاو دي دای درسه دا فضیلت الله ورکړي. دا غیر بعد حدیث ته وانه ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره روایت وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبره کړې ده اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن کله چې مسلمان بنده او د شو کې یا مؤمن او دا خبره مخکې باندې کړې په نور درسونه کې چې د اسلام مرتبه دي اولنی مرتبه اسلام بیا ایمان او بیا احسان. نو مؤمن مسلمانی دغه نه بعد مؤمن شوی او لازم نه چې سړی به مسلمان نه دی به مؤمنی ځکه چې اسلام ظاهری اعمال ته وي او ایمان باطنی اعمال ته وي. نو کې دي چې سړی په ظاهر کې مسلمانی او زړه ایمان نه کوشي لکه یو قبیله چې پر رسول په سراله او تفسیر په درس کې بیان کړی او بار بار به وی منګه ایمان راوړل او منګه دا وکړو منګه دا وکړو. الله وی خپل پیغمبر ته قل لم تؤمنوا ورته وی چې تاسو ایمان نه راوړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم دا اوس پر ایمان لسته زړونو ته نه کوشي ولكن قولوا اسلمنا حدیث وایي چې منګه اسلام قبول کړي غاړم یې خو دي دا نو اسلام جدا شي دی ایمان جدا شي دی. اسلام ظاهری اعمال او ایمان باطنی اعمال دي ذکر رسول سموي کې یو مسلمان بنده یا یو مؤمن بنده او د شو کې اوس مخکې فضیلت بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ودس ناولنی مسله دې دره وته چې د فضیلت د مسلمان د پاره ده که اوس کافر او د شو کې نه د فضیلت هغه ته نه میراوي کله چې د او د شو کې فغسل وجهه خپل مخ وینځي ان شاء الله تفصیل مخ کې راځي چې مخ انزلو طریقه صدا او هدي سمره ده دا ټول مسلې برازي. خرج من وجهه كل خطيئه د مخ سره چې کوم ګناه تعلق ساتي هغه بالکل پاک شي وزي. نظر الیها چې دوته کتلی بعینیه بل خپل دوه سترګو باندې هغه ګناونه چې د په سترګو باندې وته کتلی حرام کارونه ته کتلی حرام تشراون ته کتلی چې څه تم کتلی نظر الیها چې دوته کتلی بعینیه بل دوه سترګو باندې مع الماء د وبو سره ختم شي او مع اخر قطر الماء یا د مخنه چې اخیری ساس کې د وبو توی اخیری ساس کې د مخ ته وبره واچوس د وبې د مخ نه رواني یا اخیری قطره چې کومه د مخ نه ولېږي د سره ګناونه ختم شي. او دې کې یو فائدہ چې رسول صلی الله علیه وسلم مع اخر قطر الماء مطلب دا شو چې او دس کې به مخ اینځي د انزل سره قطره به یوب به نو مسح جدا شي د انزل جدا شي اوس کې سره راولېږي او ابو کې لا سوې به د مخ راکاږي دا طریقه صحیح ده غلطه ده دا غلطه دغه چې د رسول سمو چې مع اخر قطر الماء د ابو اخرنی قطره مطلب چې وب د مخ اړولې دي توې کړې دي نو وبزګه کته رواني بیا رسول صلی الله علیه وسلم فاذا غسل يديه
نو به چې کله د خپل لاسونه وینځي خرج من يديه كل خطيئه كان بطشتها يداه مع الماء نو د لاسونو نه هغه ټول ګناونه هغه الله پاک کی کم چې د خپل لاسونو باندې کړی د دې وبو سره او مع اخر قطر الماء او یا د وبو د اخرنی قطرې سره چې د لاسونو نه وساسي اخرنی قطره دا غیر الله سبحانه وتعالى د لاسونو ګناونه ټول ختم کی کم چې الله سره تعلق ساتي فاذا غسل رجليه کله چې د خپل خپې وینځي خرج كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء نو کله چې خپې وینځي نو دا غیر سره د ټول هغه ګناونه ختم شي چې هغه ګناه کول لپاره د په دې خپو باندې تلو او مع اخر قطر الماء یا اخرنی قطره چې د دې خپونه لاړ شي دا غیر سره ګناونه ټول ختم شي حتى يخرج نقيا من الذنوب تر دې چې د ګناونو نه بالکل صفا ده د یو دسنه چې پاسي د ګناونو نه بالکل صفا پاسي رواه مسلم دا حدیث په صحیح مسلم کې ده او دې سره دا مسله یاد ساتي چې دانی چې شړې د عقیده خراب یو موز دینه کوي یو بی دینه دې صرف دغه وی زبر چاردام کوو ګناونه به ختمي دا فضیلت ال انسان ته ملایي چې هغه عقیده برابرۍ نیک عمل یې موږ او د خیال ساتي الله ولدا فضیلت ورکړي دا هر سړي لپاره نه یو سړی د شرک او د کفر او د صوفیت او د بریلیت او د قبر پرستی عقیده ده او دا قسمه او د سونه کوي د مب ترشي درس کې صدا خبره کړې چې دا قسمه سړی ک پزام باندې د وبو ټینکر مواړي نو دې نه پاکي ورځ کې چې د باطن چې دغه پریته په غلط عقیده سره خو چې سړی د موز نه کوي خو صرف دغه ته کار ویل او دستو چار دامت د دم د فائدې نه ورکي دغه چې سړی موز نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ان شاء الله دا خبره مخ کې ورایشي د منځو مسایلو کې چې دا سړی اسلام کې د صبر خنيشتي کوم سړی چې موز نه کوي نو دا اوس یې ساده چې سړی چې مزيدي دنه چې په مخه چار دام او د شکو ګناونه به ختمي دا غیر بعد حدیث ته عن عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سم دا خبره کړې ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه یو مسلمان باندې چې کله وخت راشي د فرض مانځه فيحسن وضوءها نو دغه منزل او دس خاودس او خاودس مسلمان کې تیر شو وخشوعها وركوعها او په دې منځ کې د خشوع او رکوع او سجده او هر څه برابرۍ دا به شرطونه دي الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب نو د دې موږ د لاسه چې څومره ګناونه مخکې شوي د الله به دغه وبخي ما لم يؤت كبيره سوای د غټو ګناونو نه چې غټ ګناونو سره نه بخل کیږي واړه ګناونو بول ټول الله وبخ وذلك الدهر كله او دا فضیلت ټول زمانه د مرګ پورې دی چې ته کې الله تعالی د اجر درکې رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې دی نو څومره ناشنا فائدہ ده په دې حدیث کې او څومره ناشنا فضیلت یو سړی منزل راځي اوس ته مخصوصه منزل روانو خاو دستي وکړو په خطرې قدیو بیا دې د موز په خطرې کو دا به کوم دوه مسله ده هم هغه ټونګي وهل او یو طرف ته سوچ کول او بل طرف ته سوچ کول او حساب کتاب د پیسو کول او د بچو سوچ او د کلی او د ملک سوچ دغه نه فيحسن خشوعها خشوع د په منځ کې جزي سوچ د چا طرف ته الله طرف ته ځکه حدیث کې درځي د بلوغ المرام شرح چې مونږ کولل ته مونږ د تفصیلا د مسله بیان کړو شرح کې هم راشي چې کله وسړی منځ ته ودرېږي الله ملائکه ته وی چې د پرده او چې ته کې کم چې زموږ د منځ کې ده کم ټیم کې چې منځ ته ودرېږي نو بیا چې کله دې بګه خو دې خو سوچونه شروع کین الله ملائکه ته پرده راوچو د دې حقدار خو نه پرده دې موږ چې ته کړي دغه شنی واقعا بعض علما ذکر کوي ماته ذکر کړي مو مخکې چې د یو اوخ او د مګي ملګرتیا شی و مګوا او اوخ نو دا مګ په دې اوخ مې نشي و او ته یې تاسو واده کول واړه او ته صحیح ده
دې مکه وته وی چې چیزو زمون کور ته الته خبرو کو دا واده ته زمون کور وینه حالات وینه چې یو خزان سره روان کړی تلې کمزې کې خو کمزې کې د منګه کو د مګي کور هغه ته سو اچ غریب ودرې دلې سوچ کړي دې د وزنی شم نه وته نبی دې مګي ته دا ویا د کور د دروازې دی غټي کو دنګي کما سره مرګرتیا کې او زه دې خوخه مانو د کور دروازې چوکاټونه د دنګ کدنګ او یا ځل بل یا وګورئ دغه سي یاري کوا دوه اختیارات یا د کور دروازې بدلې کو یا څوک بل یا وګورئ سره یاري کوا لارت امام ابن القیم رحمه الله د دې واقعې نه ناشنا فائدہ بیانې وې اے مسلمانه یا موز دې سي کوا لکه څنګه چې الله په کار دی او یې د الله نه له بل چا د پاره کوی به چې هر څنګه کې کوا یعنی کله الله د پاره کې نو به خو به دې شي کې لکه څنګه چې الله غواړي او کاغه شان نه کې نو به کو د چا د پاره چې کې په کومه طریقې چې کې به خپل مرزي ده نو د الله د پاره چې سره ودرېږي نه پرده چې راغ اوچته شي پرده چې اوچته شو نو بکر د جسته په منځ کې عاجزي خشوع دا به کې د نرشه الله سبحانه وتعالى زموږ منځونو کې خشوع عاجزي د دې په الله پیدا کی د دې د لاسه تیر شي ګناونه ستو بخلې شي سیوای د غټو ګناونو نه او دا مسله بار بار بیان شوی د مخ کې چې غټي ګناه د پاره څه پکار ده توبه او صحیح خبردار چې بعض اعمال دي سي دي بعض اسباب چې هغه د الله غټ ګناونه مبخي ازما اوس دغه موضوع نه کوي ته ورنه وته او اسباب بیانونه به برنه خبر ډېر وګدي شو خاص مثال لکه رسول سم چې سړی حج لاړ شي او په حج کې د شهوت خبري ونه کی او حج د رسول سم په طریقو کې او د چا سره جنگ جګړې ونه کی نو دې به د حج نه دي سي واپس راشي لکه د مور د خېټې نه چیراوته نو مته چې غټ ګناه بیم پاتې نشو کړ ځکه چې د مور د خېټې نه چې دراوته خو نه غټ ګناه ونه وړاوه نو دلیل له بدی باندې چې بعض اعمال دي چې دغه د لاسه الله غټ ګناونه مبخي بغیر د توبې نه خو هغه بعض اعمال دي عموما عام چې کله د سي قسم حدیثونه راشي نو غالبا دغه نه کومه ګناه مرادي دغه نه وړ ګناه مرادي صغیره او الحمدلله ما دام تفصیل کړي ما د دې تفصیلوم کړی چې وړ ګناه ستو او غټ ګناه ستو به مغټ ګناونه غالبا ګناونه ته ما اشاره کړې و په دغه سلسله کې ما درسونه کړی و الله په توفیق سره دغه نه بعد حدیث ته وعنه رضی الله عنه دم د عثمان بن عفان دا روایت انه توضأ اغه پیر چاردام کو فافرغ على يديه ثلاثا نو په دې لاس باندې وبواړه وړي درې پیری په دې کې دا مسله چې او دست لوخي نه کول چاردام د لوخي نه کول غوري ولې غوري او بو کې به اسراف نه کی او دا ټوټي چې نه صبر اوتی نو باز خلک الله ته هدایت کی کولاوي کې دا شړار بخیجه دی کله کله به بل څه کار کې مصروف شي او بو بشتات دی الله ته پوښ کی ولو كنت على نهر جار رسول صلی الله علیه وسلم چې ته دی نهر په غاړه دی ولی په غاړه روانه یو التبم اسراف نکي نو چاردام کول دی ولوخینه د کوزینه د غره دین چې سړی چاردام کوي د ټوټای نه به کې اسراف راځي د کې اسراف نه راځي نو دی عثمان بن عفان رضی الله اول پیردا چې اول دا چلو کو چې د لاسونه درې پیری وینځل زه دا د طریقه نه بیانو نه ځکه موږ دا تفصیل نه کوو چې د اول درې پیری وینځل او دا لازم دی او کنه ځکه سیب د فضیلت بیانو طریقه ان شاء الله پر روان درسونه کې راځي ثم تمضمض واستنثر خلیته وبو چولې غي ټوکړي پوزته وبو چولې پوزه سون کړه ثم غسل وجهه ثلاثا بمخدري بيرينزو ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا او بلاس وينزو د کمزي پوري د سنگلو پوري
دري پیری. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا نبي غسل سیم د قشن دري پیری وینځو. ثم مسح براسه به پټول سر باندې مسح وکړه. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا به خيخ په وینځله دري پیری. ثم اليسرى ثلاثا به غس وینځله دري پیری. پسټ باندې مسح وکړه نه راکړه. دا مسله به ان شاء الله مخکې راځي چې رسټ دا مسله د بدعت ته دې باندې صحیح حدیث نشته. کله چې هغه او د شکو وی رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وی دا کوم د شي مو کنه چاردام ما رسول سم لیدل چې دقه شان چاردام کړه. و دې چې کله چاردام د سره پاره وکړو چې داخله کې تیزده کی ندی دا مسله ثابت شوه چې تعلیم د پاره یو عبادت سره کولای شي چې داخله کې ویني او طریقه تیزده کی. د خپل طریقه ده چې سره یو عمل تطبیق کې بل مسلمان ته وخی. وی طریقه د صحیح منځ طریقه ده دغه شان د صحیح او د طریقه ده دغه شان او نور عبادتونه بیا. نو کله چې هغه د شګو به وی ثم قال وی به رسول سم دا خبره کړیو. وی کله چې رسول سم چاردامو کو به دا خبره وکړه من توضأ وضوئي هذا چې دې څه ودسو کې لکه څنګه چې ما وسو خو دا خبر د رسول سم ده. ثم يصلي ركعتين او به 2 رکعات منځو لا يحدث نفسه فيهما بشيء. نو د خپل ځان سره به کې سوچونه موچونه ونه کی. غفر له ما تقدم من ذنبه الله ولا ترشي ګناونه ټول وبخ. متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې او دیږي کې اوسو فائدې. د 2 رکعات چې دی دا د 10 نه بعد د تحیۃ الوضو وي او په دې باندې ډېر کم خلک زموږ په معاشره کې عمل کوي. په دې مسله باندې لا بغډیر نه دي رسیدلی او بار بار موږ پوکو چې جمعه ترانه وځي نو 2 رکعات د جمعه حق دی دینه بغیر باندې کینی ډیر راشي د قشنګ کې. وی پاتې نه دا مسله چې او د شو کې چاردامو کې دغه نه بعد 2 رکعات کې. رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه بلال ما ستاد پیزارو आवाज په جنت کې اوریدل قدمونو आवाज مې اوریدل پیزار आवाज مې اوریدل یعنی د خپو کشاره هغه دې کم عمل چې ته کې یعنی چې ستاده ګومان دي چې دې عمل دلته سبب الله ما بخي دې خو ډیر عمل هغه کول خو یو عمل سره دې چې پوخي کوي نغوی یا رسول الله بل څه دې عمل نشي خو دغه چې چرته ما ودس کړل نو 2 رکعات وځکو او بل دې چې بیا ودس نه ګرځم همیشه په ودس کې اوسم او دې فضیلت عمر روان دي چې سړی همیشه په طهارت کې په ودس کې اوسي الله ولا سور کوي. نو ځان په دې باندې عادت کوي چې کلم چاردام کوي به باغی بشي 2 رکعات مونږ کوي نو به دغه لپاره شرط دی کته چې ګناونه به وبخلې شي په دې منځ کې به سوچونه نه کوي. نو یو سړی دی منځ کې ودرېدو د منځ وسوسه وته شروع شو. شیطان خو کوشش کوي کنه او دې کوشش کوي د وسوسو د لري کولو د دې وسوسو د ختمولو. نو دا سړی دته د ثواب ملويږي اگر کله د وسوسې راغلي خو د کوشش کړي راغلي د ختمولو. ایو سړی به سٹارټ شو خبیا کوي سړی اوس بعض علماء د مستثنا کوي د دین په اړه کې سوچ کوي دغه نه سوچ دلته یو حدیث کې درځي چې لا يحدث نفسه فيهما بشيء من امور الدنيا د دنیا مسلې لکه زموږ د خلک لکه منګه دکان ونه چلی روپۍ ریال چې دی ریال نه دومره روپۍ جوړیږي قرضې به څنګه ختمي ټول حساب کتاب په دای کیو کې به منځ کیو کې نو بیا کې چې د امام موجود کې د حساب کتاب ختم شوی نبی دا مولوی سم موجود کولن هغه اصل کې د حساب کتاب ختم شوی نو کې د حساب کتاب دغه غنټه موږ کولای سنه وای بیا وی دا موز خو ما وی د ګناونو نه منه کوي او برکت نشتی او دا څنګه دا ولي نستا په منځ کې رابطه نه ود الله سره ما خبر رخصت مخ کې وکړه د دې او خو د مګي دا وقیسه نه د دوی د دوستۍ د قیسه د سریات ساتي چې یا دنګي دروازې جوړې کا او یا بل یا روګور دغه سره یارانه کوا نه د موزون الله نه قبلې
چې باغی کې خشوع، اطمینان، سکون، واجبات، ارکان دا بکی نہیں او سی ٹونگی. دا غیر بعد حدیث تے وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبة بن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ دا خبر کرے ما من مسلم يتوضا، هر کله چې مسلمان اودسو کی فيحسن وضوءه، نو دس خو اودسو کی، ثم يقوم فيصلي ركعتين، بیا پاسی او دو رکعات منځو کی، مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، او د توجه د منځته پزړه او په مخ سره یې پوره توجه منځته ده، الا وجبت له الجنه، دا لپاره جنت واجب شي. رواه مسلم، دا حدیث و مسلم راوړی. یعنی تا ته په دوه رکعات باندې جنت واجبي استاده لپاره او لازم به جنت ته ځي. ولې لپاره دا شرطونه چې رسول الله ذکر کړی چې ستا په منځ کې توجه او توجه د څه د لاسه راځي. ما به دې باندې یو بیان کړی چې تاسو ورېدلې په منځ کې د خشوع دراتلو اسباب هغه وره. اوس به د صرف اشاره وکم منځ کې توجه د دې خبرې د لاسه راځي چې ته د منځ په د الفاظو کې سوچ کې چې دا څه وایم. اوس تاسو خلک د عرب قاریان او د عرب عوام او علما اکثر په دې منځ کې بجړاش، به د عوام سره بجړاش. نو زمونږ د عجم خلک خصوصا کوم چې بيدینه جراش یاره وسخریا کار دي د عرب. زمو خوشپېته کاله عمر د 76 کې نموخ کله نه مسلمانان خو مونږ به کافران خو نه یو. نو جواب دا دی چې ته پوېږي نه چې امام سوي نه ته به سوي ځاړي او هو پوه شو نو ځکه وجړل، ځکه به کې عجزي او خشوع را نه د منظره ترجمه زده کول دنه چې به کې سوي لکی د دې باندې ځم پوه کول دې سره توجه راځي. د قشان دنیا کې لږ وخت تیرول، دنیوي کارونو کې لږ وخت تیرول، د دې سره بستا په منځ کې به سوچ برابري. لکه اوس یو سړی سحر را پاسي او د شپې پوری دنیا ده او دنیا ده، پیسې کته پیسې بره، بچی کته بچی بره، خزه دیسه او خزه دغه ملګری دیسه او ملګری دغه او زمکه او پټه او دکان او مسافری او ویزا او د سوچونه دي. دیو په منځ کې دغه سوچونه نه کوي کوي بلاس. نو کم سړی چې خپل مصروفیات په دنیا کې کم کی، دنیا پر خوده خو نشي د خپل لازم کې خو کمی کې نه د په منځ کې توجه برابرې. دغه شان هغه حدیثونه مخې تر وسته چې پای کې د فضیلت راغله چې دې سړي له الله دا ورکې دا ورکې دي، لاسه انسان کې جذبه ډیری. دغه شان د الله سبحانه تعالی سره محبت، کوم سړی چې په الله مینی دې چې منځ کې ودرې کې سوچ ټول چا طرف ته الله طرف ته. ځکه دې سلف او واقعات به ان شاء الله زره منځ په مسایلو کې بیان کوم چې او کې څنګه خوشو کور به وسوځي دا به خبر نه، کور کمر کې به ور لګیدل، ګوټ کې به ور لګیدل او منځ ولاړو جوړل. او زمونږ چې معمولی کړس دروازو کې خره ته پته نه چې دروازې چې کړسو کو سو کیا وته یا راغله، خو به زمونږ سوچ بیا ما طرف ته به د سچل بشوي او دا وګوره سوک را نه وته سوک به وته. دا د منځ زمونږ خشوع او جزیره خداغونه بګي دیسې مشوي چې خپتي کټکې یا س اندام تی کټکې باو کې خو نشنه او چې نشي نو په منځ کې بودري دوه اندام به د کټ کو چې ته احساس نکي. دا چې خشوع د غوي په منځونو کې چې محبت له الله سره ډیرو، دا شند الله نه یره او د الله نه حیا کول چې ته الله ته ولاړې او سوچونه د بل څه کې نو تعالی حیا راشي چې وي ولاړ الله ته یم په دې راغله مجموعات ته جرابته الله سره جوړو او حال مدار چې یو طرف ته سوچ کوم او بل طرف ته سوچ کوم. دا یو اسباب په تادیق نظریات ساتي چې دې دلته په انسان کې د انسان توجه منځ ته برابر شي. دا غینه بعد حدیث ته عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه، عمر بن الخطاب رضی روایت دې ناشنا حدیث وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله دا خبره کړې ده ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء یو سړی چې پتا شو کې او د شو کې او د ښه او د شو کې به د ما او د سن بعد د چاردم نه بعد دوی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، او په روایت کې راځي او په روایت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صرف دا ذکر وي الله ولا صور کوي الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه،
الله تعالی جنت اتونه دروازې کولاوي يدخل من ايها شاء چې کومه خوخي باغیر ورنه نوځي. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. دې ته سوچو کې ګور اتونه دروازې د جنت کولاوي او چې د کومه خوخي باغیر باندې نوځي. وزاد الترمذي او امام ترمذي رحمه الله په دعای کې وسره به دا هغه روایت کې وسره زیات دي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نو دا او دس نه بعد دعا شوه چاته یاد ده نه دي شاته نو کې سره ترمذی چې کوم روایت ته کې وسره به د زیادت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دم صحیح سند ولا روایت ده. نو دا دعا شوه. د دې سره باز خلک ګوته اوچتای او اسمان ته ګوري. دا ګوته اوچتول دا خو د سره حدیثونو کې راغلي نه، په ضعیف حدیثونو کې نشته. او هر چې اسمان ته نظر کولې نو دا په ضعیف حدیث کې شته، په صحیح حدیث کې نشته. نو صحیح خبره ده شو چې کله دا ذکر وې نه به سره ګوته اوچته او نه به اسمان ته ګور، صرف په دا ذکر وې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اتونه دروازې به جنت کولاو شي په خپل مرزي لري به کم باندې نه وشي. نه دا د سره ذکر مسله رااله. دا د پاوله کې ذکر شتي او په اخره کې ذکر شتي. پاوله کې ذکر سره بسم الله او دا مسله مخکې روانه ده چې دا لازم دی او که سنت طریقه ده. خو پرې خو دې نه دی په کارځ کې چې بعض علما دا وایي چې دا واجب دی، لازم دی بسم الله ویل. بسم الله به بیا به چاردام شروع کی بل یو ذکر نشته. نو بدی کرت شو په خلکو باندې کوم چې د لاسونو لپاره جدا ذکر جوړ کړي، د خپو لپاره جدا دی او د سر لپاره جدا. چاته یاد دی دغه ذکر؟ تاسو کې به څوک چې په تبلیغ کې نه ګرځېدل چاته نه باغی کې دي چې د مخ انځلو سره چې یا الله زما مخ سپین کاو په کومره چې مخونه توري یو اللهم یمن کتاب یو خطوبه چې دین اللهم ثبت اقدامي. نو دا اذکار بدعي اذکار دي. بدعي مطلب دې باندې دلیل نشته قران او حدیث. اگر که دا یو شوق او جذبه لکه مونږ چې کله په بدعت باندې رد کوو زمونږ د اشخاص سره کار نشته یا عمل سره کار دی. زمونږ د تبلیغان ورونه چې کوم دی تبلیغان چې زوی من هغه تبلیغان چې هغه تعلق د ریون سره ساتي په دې ورونو کې جذبه ډیره ده. او د کی شک نشي چې اوس مونږ کې دي خلک به چې هغه د ذکروم نه لري درې منځنه بعد چې دی او دسته بعد چې صرف بس او دغه رونو ملګرو د هر اندام د پر ذکر یاد کړي. دا یو جذبه ده، یو مهنت ده، یو کوشش ده. اگر کدا کوشش او مهنت په غلط ځبانه وي د کوشش سره ودري او چې شپږم مونږ کو پینځه مونږ شپې وسوم روغ دي او چې موږ د درس لپاره جنوم به سکه ماتنی می بجي به وګد شپه ده یو سره په یو لسو بجو کې بانګوي قامتو کې منځبانه ودري لکه کوشش ډېر دی، شوق هم ډېر دی چې دا نور پراتری بتلایانو کې نه تاجود شته او نه نور څه شته. د غریب بیا مر پاسې دلې او صحیح ده چې کوشش او دغه ډېر خدای عمل مهنت په غلط سکی دی ځکه چې دا عمل الله نه قابلای. دا دې په دین کې نوې کار کوي. نو په دې کې دوه فائدې راوتی. یو فائدہ هغه ملګرو ته نصيحت کم چې بدعات او نزان ساتي او په خپل وتم سني معلوم بس صرف دغه د فتوو ټاکوانی او دا کار غلط ته او دا غلط ته او دا غلط ته او دا وځي صحیح شو دا به ومنل چې دا کارونه غلط دي. خو کم چې صحیح ثابت دی هغه ته څومره یاد دي بس یې سب دعا کوا کمزورتیا ده زمونږ خو په نورو پوری به دغه کوو او زمونږ خپل څه ده کمزورتیا ده به دعا راته کوو شیخ سي. نو دویم فائدہ به کې دا شو د غرونو ته نصیحت کم چې دا مهنت او کوشش کوي چې الله دې تاسو مهنت خډیر کې او کوشش خو دا عمل الله نه قبلای ځکه چې بده دلیل نشته. ابو بکر رضی الله عنه چې کله جمعه ترانه وته نو دومره حیرس وداغه او دومره کوشش او مهنت چې هغه د دروازې سره رکوع ولګول او په هغه حال کې هغه صف راغی. رسول صلی الله علیه وسلم زادک الله حرصا الله استری رس خډیر کې خو بیا دې سم کوا
نو دعا وته وکړي چې الله ستاسو د رزق ډیر کی خدای طریقه دی غلطه ده چې تر دروازې سره رکوع لګي او بیا قشن راځي نو د غرونو ته موږ دا وایو جزاکم الله حرصا الله ستاسو د رزق او د مهنت او د اخلاص او د کوشش خډیر کی دا موږ منو بخپل موږ لیدلی چې زموږ په تبلیغانو ملګرو کې اخلاص مهنت کوشش دا ډیر زیات دي خو دومره ده چې مشران چې کوم دي هغه وته صحیح دین نه خي کوم مسله چې قران او حدیث کې راځي بعضی وته خولي دي او غالبا په دې شي اعمالو کې مصروفه کړي چې راغلي څه دلیل قران او حدیث نشته نو د دعاګانې ما خبر دي پر کول چې د دعاګانې یادول ګران کار دي هغه ټول یې د کړي خو دومره چې د دعاګانې څه ثبوت نه لري بعض علما چې کله دا مسلې بیانې نو دا وسره وي چې کله د چاردام نه پاسې نو بیا بل یو دعا مشتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نو دا دعا په اصل کې د دې او د سره تعلق نه ساتي د دې سره تعلق ساتي چې ته وځي کې ناشي او دغه ځینې پاسې لکه د مجلس ته پاسې دو دعا او ذکر دی په دې باندې ورسېږي به د فائدې لپاره د ذکر کوم بعض علماء د ذکر کړی دي چې د جنت اته دروازې د کمی کمی دي اولنی دروازه د جنت هغه ته ویل کېږي باب الصلاه چې باغې باندې به مزګزار خلک داخلي دویم د باب الصدقه صدقې ولا دروازه دریم د باب الجهاد د مجاهدین لپاره او دریم باب څلورم باب الریان د روزتیانو لپاره پنځم باب التوبه چې توبه وبس خالص او شپږم باب الکاظمین الغیظ غصه پټون کی اوم باب الراضین بالقضاء والقدر دا خلکو لپاره دروازه چې کم د الله په فیصلو باندې راځي او کم تقدیر چې لیکل شي هغه تسلیم کړو او هغه شکر وستو د دوی لپاره دروازه او اتمه دروازه باب الایمن وتویل کیږي او په دې باندې به هغه او یازر کسان داخليږي بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه چې دا وی تذکرہ په حدیث کې راغلي او موږ بیان کړیم د یو درس کې هغه صفات چاته معلوم دي د چا نه دم نه وختله په الله باندې توکل کړي بدپالی نه کوي داغ نه لګي دم وخته د جایز دي چې حاجت ته شرط ما دم خو چې د دې وخت نه دي کسانو نه وځي نو نه وخته غوړه دي او وخته سړي جایز دی او که سړی د ځان نه دمي ته ولدي بیمار او پکار دي سیده چې تخپل یو ملګری ویني رسول الله حدیث کوي تاسو مرسته کولای شي تخپل روح سره نو کوي یو ملګری دی بیمار ولې دم په واچو د دې نه وځي دویم په خپل رب باندې توکل مضبوطي دریم بدپالی نه کوي دا پلاني غسپیر مخ چې ما سر لیدلې بس دا ورځ دي شي دا پلاني چې روان وي د قارغه आवाज مو اوریدو خاصي چللې سپیچ وغه پل په دغه ځکه نو خبر اورانه ټول بدپالیانی دي خلکو دا عقیدې نه دي سلورم داغ نه لګي هغه داغ لګول رسول صلی الله علیه وسلم کې شفاء ده خو یې نه خو نو داغ لګول جایز دي او نه لګول څه دي غوړه دي شړې بیمار دي داغ لګي هیڅ خبره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په دریو خبرو کې شفاء ده چاته داغ لګول حجامه کول ویني وسته په غبین کې د غبین په ګوټ کې او دا یو فائدہ مخې دراله او دین ټولې فائدې دي چې غبین اسی خوراک دومره اثر نه کوي څومره چې په وبو کې واچي هغه اثر به ډیر کوي ځکه چې حدیث کې دي راغلي چې د غبین په ګوټ کې دغه شامل حدیث کې هغه جدا ده کوم چې ته وی چې حب السودا الحبه السوداء رسول الله په دې کې د هر مرض شفا پرته ده سوای د مرګ نه چې د مرګ نه څوک نه بچ کی الله سبحانه وتعالى دې موږ ته ټول مسلمانانو ته الله شفا نصیب کړي او الله دې موږ د بیماریانو نه بچ ساتي نه دا ټول دروازې اوس یو دوه فائدې ته نوري ذکر کوم دي سره یو
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په حدیث کې راځي چې رسول الله د جنت ته دروازې ذکر کول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی رسول الله په دې غو پوه شو چې لکه منځ ولا په دې دروازې jihad ولا په دې زیاده صدقه ولا په دې روجو ولا په دې څه وبکې شو کی چې دې ټول دروازونو ته आवाज کی لکه دې کې خدا دا ودسته مسله دې په شان نه ده کدي په شان ده څه فرق دی اتهونه دروازه خدلتم کولاوي نبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پوښ کړي نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پوښ کو چې आवाज بوت کی دلته اتهونه دروازه او تشریف کولاوي دا مرجی چې کوم نه نوځي आवाज خود نه کی الته आवाज کی راشه په دې طرف راشه منځوله ته ویل کی تاسو به طرف مجاهدینو ته په دې طرف روزتیانو ته په دې طرف غوسه چې پټي او دې طرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دې څوک شتي چې دا تون دروازې ته आवाज کوي رسول الله ته وشتي وارجو الله ان تكون منهم متفقي ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله دویمه مسله دلته د فائدو لپاره ذکر کوم اگر کته سودی دا یو اهمه فائده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی چې جنت یو دروازه ده ته باب الریان ویل کی او دا چا لپاره ده روزتیان لپاره نو کله چې روزتیان په دې باندې نه وځي نو د دروازه بس شي بند بشي دین علاوه به نور څوک نشي نه وته نو به بزره کې سوال لای چې دې کو رسول سمو چې د تاونه کولوي او خپل مرزي دې به کوم نه وځي الته وی چې روزتیان په ورنه وځي به دروازه بندي دا غوینه علاوه به نور څوک نشي نه وته په دې خبرو پوښوي کوم چې مو کړه اشکال چې کوم بعضو خلکو په ذهن کې راځي به ورسېږي کړه د دې جواب به ان شاء الله تاسو پیدا کوي او بیا به ماته بیان کې چې دې څه جواب دی دغه نه باندې حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره حدیث ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سم دا خبره کړې ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء د قیامت په ورځ به زما امتیان چې د قیامت په ورځ د ارض محشر کې د اودس دلاسه د طهارت دلاسه د غوي تندي او د غوي اغه اندامونه چې کوم د اودس دي او د چاردام دي هغه به پړقيږي زليږي به فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نو پتا شو چې به سوق دارنا ډیر ولې شي ډیر دي کی متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې یعنی ته چې کله مخ وینځي د مخ به درنای نو مخ ته کوم ځای پوری وینځي غوګونو پوری زن دې ځای پوری به درنای ته ان شاء الله سونه سنگلو پوری خو دې ځکه اوس وی چې څوک درنا ډیر ولې شي ډیر دي کی مطلب دا چې لا سونه ترخونو پوری چې وینځي نو رڼا به ډیر شي او چې خپې د زنګنانو پوری وینځي نو رڼا به سي ډیر وي دلته د علماو دو رائے دي یو دا وی او دیسی بکې ځکه چې دا خبره د حدیث کې رااله ابو هريره دن بدا چل کو چې د حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړي ابدا چل کو نو د دې طریقه دا ده کله چې تل شونه ينځي نو لازم خدای چې څنګه له پور هوته ده د مټي سره مینځه تر خونو پوری رڼا به خپل پور دغه ځي پور راشي دغه شان د خپل مسله شو دغه شان د مخ شو او صحیح خبره ده ول علم عند الله غدا چې دا خبره ده د فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ده ابو هريره خپل خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم دې ویلي نه دغه اجتهاد دی لکه امام منذری رحم الله نور ټول ویلي چې دا کلام چې کوم دی دا خبره ده د ابو هريره ده د رسول صلی الله علیه وسلم خبره نه ده اگر که بعض علماء چې دا کول جایز دي او دا د ابو هريره دان وی طریقه او صحیح د ابو هريره دان خپل اجتهاد او صحیح دا چې کوم چې رسول سم کړه بس پای باندې ودرې د پکار دي وعنه رضی الله عنه او بل حدیث کوم د ابو هريره دان روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سم دا خبره کړې ده تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم وې دا قیامت پورز په جنت کې مؤمنانو ته کاله د اغزي پورې چولې کیږي کم زی پورې جوړو د شي کړي دومره کاله وې ده دومره خسته کړي وې الله
الله سبحانه وتعالی په دې نعمتونه هغه انسان ته ورکړي چې هغه او دس کړي طهارت کړي چاردامي په طریقې سره کړي دا فضیلت. دا غینه بعد الفصل الثاني هم بدا کتاب کې فصل الثاني مطلب چې دا حدیثونه چې کوم روان دي دا صحیح بخاری صحیح مسلم ولا نه دي په دې کې ضعیف هم کې دي شي حسن ببکیمی او صحیح به. وعن ثوبان رضی الله عنه ثوبان روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول زم دا خبره کړه استقیموا ولن تحصوا په دین باندې مضبوط اوسئ. رسول صلی الله ولن تحصوا او په دین باندې ودرېده دسی لکه څنګه چې بکار د دې نشي کوله خو کوشش کوي. دا نه منلو خبره چې سړی د دین دسی حق ادا کوي لکه څنګه چې بکار دی او د الله دسی بندګیو کې لکه څنګه چې بکار دی. ملائک چې همیشه د پر الله بندګي کوي دوی باندې قیامت پر ورځ چې ما عبادنا کا حق عبادتک یا الله څنګه عبادت چې ستا پکارو هغه شان موږ نه لري کړي. خصوصا سمو چې کوشش وکوي. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه او تاسو په اعمالو کې غوړ عمل کم یو دی هغه مست. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن او دا ودس خیال نساتي مگر مؤمن انسان. دا حدیث امام مالک امام احمد امام ابن ماجه او دارمی رحمهم الله دوی راوړي او صحیح حدیث دی. دا ودس حفاظت نه کوي د طهارت او د پاکوالي حفاظت نه کوي مگر مؤمن. دا خبر یاد ساتي چې د مؤمن صفت چې د ودس خیال ساتي د چاردام خیال ساتي. او مالک سات مخکې وي چې د بلال رضی الله طریقه وا همیشه وبسکیو او دس کیو دغه د مؤمن طریقه چې د همیشه په چاردام کې په او دسی برابرۍ بېږي ګرځي. بل د بل ژوند سپته لګي انسان په طهارت کې عمر ګول راشي څومره خمرګ دي چې سړی په وداسه کې دنیا نه لاړ شي. ځکه دا مسله به راشي روانو درسونو کې چې کله یو سړی د خې سره کورواله وکي نو غوړه طریقه دا چې دا وخت پورې ودنه شي چې سو پورې غسل نه کړي. که غسل نه کوي نو چاردام دیو کې د دې سره به د جنابت لږ کم شي. شریعت دا خبرې ولې مونږ ته دې لپاره ښیي چې مونږ همیشه پاک اوسو. دې لپاره مونږ ته دا خبرې ښیي. نو دا د مؤمن شان دی چې د همیشه په اوداسه کې ګرځي. دا غینه بعد حدیث ته وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمر نے روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله دا خبر کړ من توضأ على طهر چا چې اودس کو او د په طهارت وو. ای څه مطلب دی مخکې اودس وو كتب له 10 حسنات الله ولسنی کینی ور کوي. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی. سندن دا حدیث ضعیف دی. په دې کې راوی د عبدالرحمن بن زیاد او نور علماء نورم د کمزورتیا وجه ذکر کوي. سندن دا حدیث ضعیف خدا معنی صحیح ده ځکه چې کم سے کم الله په نیک عمل باندې سونه کینی ور کوي لسنی کینی. نو دې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث کې چې چا او د شکو او د سی وو یعنی او د سی تازه کو الله ولسنی کینی ور کوي. او دا ودس تازه کول هم ګره هر وخت نه چې سړی تازه کړي. کوم مثال تاسو درکم یو سړی دی ما خام بانک ته 15 منټه پاتې دي او چاردامي وکړو او کله چې بانک وای نو بیا به چاردامي وکړو. سو وای تاسو دې سړی مبارک ولې دې سړی زیاته وکړو خو د حد نه تیر وته دي. ګور او دس تازه کول په دې حال کې غوړي چې یو مونږ پته وکړو. لکه مثال کې مازیګر مونږ دی وکړو او دستو اوس ما خام منځ ټیم راغی او دست تازه یا یو عبادت وکړي. عبادت چې دی وکړو دا د زوړ شو. لکه اوس یو سړی دی او دسی وکړو او د قران تلاوت وکړو. نه دا او دسی د څه لپاره کړو د قران د تلاوت لپاره. نه دې چاردا مغزور کیناس کنه زوړ شو کنه زوړ شو. اوس کله کو هم تیر شوی د بیا د اوس مثال کې ماخام بانګي وي لړ چاردا می تازه کو دې ته وي او دس تازه کول. او دا مسله ډیر مرګري اول پیرور یا عوام خدا مطلب دی چې او دس تازه کول نه وی کا 3 منټه بعد پس بیا وکا بیا دس می تازه کو. نو دس تازه کول
د منځ د پاره د غوړ مسله ده ان شاء الله دا پر روان حدیثونه کې راځي اگر که په یو او دس باندې ډیر منځونم کی خدای رسول سم عامه طریقه دا و چې هغه به هر منځ ته او دس تازه کو صرف یو پیر حدیث کې ورایش ان شاء الله چې رسول سلام صحابه کرام ولا وبروړي رسول سم ویناوي سي او ته رسول الله تعالی چاردام کو ور منځ پر وېدا مې ډیره پرو کو چې پته ولګي خلکو ته چې دا چاردام د هر منځ لپاره کول او د ستازه کول د لازم نه دي غوړه طریقه نور په یو او د سمانی ډیر منځرم کی بلکې د بازو خو په تاریخ کې دومره غټي بندلې چاپ کړي دي وې امام شیب چې دی امام ابو حنیفه رحم الله سلويخ کاله د مسخوتن پاودس باندې د سحر منځ کړي د صحیح عقل نه مني او چې عقل بیماری به مني صحیح عقل نه مني ابو لزم یو غټ مولا ولید او دا مسله بیانوله بیان کو او ځان ته سوي لکه دیسی دومره دروغ هو چې بسته به کنټرول کی به ول سپرتو خو به جوړ کیږي نو د دې به سپرتو جوړه سلوخ کله او د شوی نه سلوخ کله کورواله نه کړه سلوخ کله یعنی اس قضای حاجت ته دغه ځل نه دی شي بدغه جو شي ځکه یو کس ما سره پیر ملو شو ما ته وی د امام سے فضیلت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی مې په کوم ځای کې بیان کړی وی دا امام اعظم نوم ولا پیغمبر یې خو دی یوا او دویمه ده چې امام صاحب تلو مکی ته عمره له او الته پته چې سور زیات کړي چې دومره وو خو الته او د سماته نه وکړي تر دې چې واپس به عراق ته لاړ خو د سماته ونکو ځکه چې دلته کابل نو ګوره وې څومره چې انسانونو ده هغه خلک دي چې د امام صاحب خیر خوا نه دي بلکې امام صاحب کې ژوند دی وګنه دوی چل خو چې خمقلان تاسو به مزیدا خبرې کوي په مکه کې په حرم مکی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سماته کړي صحابه کرامو کړي مې دې څنګه غوړ مخ کې زی دې نه کوي بل دومره د سماته شو کنټرول کولای شي سلويخ کاله د مسوتن په د سماته سار مونږ کول دا منلو خبره چرته خو د امام صاحب په سلويخ کاله کې شپې د شوی کړه چرته بده شوی کنه به چرته خو به د خې سره کورواله کړي بچی شتي بچی بيدای شي نه وې دغه فضیلت به بس وې ظالمان وې امام صاحب په کعبه کې دنه قران ختم کړي ناول په یو خپل ولاړو 15 سپاری وي بیا په دې بل خپل ولاړو 15 سپاری وي دا اوس تاسو پرشته وای د امام صاحب صفت ته ک بدی بیانول دا بدی بیانول یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته ګوره صحابه کرام او بخ خشوع پاجزی سره جړه به کوله موږ به کو یو آیت به بار بار پکې وي امام صاحب یو خو چې تکړه د ولاړ د عقل منی چې امام صاحب بدی چل کړي چرته زینکم زه ګلانګر بنده دا چل نه کوم دا منځ پور ټولی او کله بدی سي کیږي کله بدی سي کیږي دغه دولت مو په دې کې هغه 15 سپاری پوره کړي بیا 15 دغه دروغ دي چې اسمانه پوری رسي تب کتابونو کې دي هغه د عوامو د پاره دي عوامو د پاره دا وی چې خپل اندې کې د سلیم لړ نموز دي مات شو امام سی یو خپل چې د کړي د 15 سپارو سره سوچو کې لکه به موږ ته دا وګور دا اوس ما تاسو دا خبري ووري یعنی ما په امام سی په غلط وي بلکې زه خدای په دفاع کې لرم چې الله بندگانو هغه دې سره نو چې دا چلو نه کول او دا کم چې وي چې موږ د امام سی په لار روانو دوی خطرې باغه پورې نو دا قصې باغه به جوړې کړې الله نه یې را پکار ده دا قیامت پرز بر دې خبرو جواب ورکوم د الله په مخ کې چې تویلی چې پلانې امام سعودي سو پلانې دي امام سی وې خضر علی السلام وې د امام سی قبر له تول ته علم طلب کو
خضر علیہ السلام د چانه علم زده کړی دی؟ د امام صاحب د قبر نه. دې خبره ته سوچو کې څومره بې ادبي ده د خضر علیہ السلام. هیڅ خبر نه دغه بې ادبي کوه، د خضر علیہ السلام بې ادبي ده کوه. خو که د خولې دې وویستو چې دا قصه درو وګوره، موږ وایو چې وابیان په امامانو پورې نښتي دي، موږ وایو چې دا بې ادبه دي، دوی امامان نه مني. والله لازم که په دې طریقې ومنم، خصفا وایم، قسم په مخرم، والله لازم که دې ومنم چې امام سے په یو خو نه 15 سپاری او بل په 15 شي، او قسم په مخرم کوي ومنم چې امام سید په سلوخ کاله په یو داس باندې ونځونه کوي. او به دې هغه قبر له خضر علیہ السلام راځي، هغه خضر چې موسی علیہ السلام سفرو کې دا خواله ورغه دغه نه د خبرې زده کولې، هغه راغله د امام صاحب قبر ته ناشته. خضر علیہ السلام چې علم زده کوو ولې ژوندې د اوسه پوره زده کوو، د رسول الله نه زده کوو، دغه په وخت کې و بیا کنه د ابوبکر صدیق نه به زده کړي، د عمر نه به زده کړي، د عثمان رضی الله عنه مجمع بده خبري جوړې کړې درو. او دا د امام صاحب وي موږ صفاتونه کو خچ دا قصه وکي. هغه مولوی صاحب چې کله دا وي د سپینګیرو سره خوا کې نه شو په دې ویډیو کې کړو دا جړل یو پکې د سنشتي علی سمینکم رجل الرشید چې خلکو پتا شو کې خيار سره نشي چې را پاسي مولوی صاحب اتکمه بندلې چاپ کې سلويخ کله یو دس خودي مولیانو زمنګ په دې عقل باندې پړی راخو دي تړلې ټالي وته چويلي. اوله خبردار چې د امام صاحب نه علاوه بل چا نوم نه علي د ټاله وته ټول لګټه چولې. دوی مده ک بدین څوک پوي هغه امام صاحب پویدو نو راسي مولیان تیر شي. درې مده سابيق سے په دین کې ګیرس پینې شوی دغه خلاف پچرته نه کې. سلورم علاقی مولا خو علاقی مولا دی، پینځم بیا پختن مولا خو پختن مولا دی. او به دې سيزه نو دومره ټالي وته ور چولې دي زم دي دماغ وته چې موږ دغه شامولې سم ته ګورو دغه شان نیغ او غوي و امام سیم سلويخ کاله په یو داس باندې موږ کړم په جړا شو د ټالي پرتی دي. خو بهر ته چروږي، بهر ته جره سره راوځي ته هغه نه دی زموږ کلیوال کمیو انه محمد او سی چلې ولولې غیر ماشاءالله دوه بتونه غو د سینماتي ته د ویل کې درو وځنه دوه بتونه د سینماتي. اچھا امام سی مبارک د خبرو کې دومره ټالی زمونږ د دماغ تور چوری چې د بیا د ټالی نه کولوي. اچھا عام ته چې درو وځنه د نه منلو خبره. نو د امامانو سره محبت او د دیندار خلکو سره محبت دا هم د شریعت په حدود کې دنه کې. د وزیر امام سی مقلدینو دا چل نه کړي. د امام شافعي چې کوم مقلدین دا غوند امام شافعي مبارک دي قصې جوړې کړي، د امام مالک مقلدین هغه دغه مبارک جوړې کړي. او د سیزه دا تقلید اعما چې کوم ضروري تقلید کول د دې نقصانات بیا لازم دا قصې جوړه. یو کتاب کې لیکلي دي و امام سب چې دینو سل پیری الله په خوب کړی دی، سل پیری الله په خوب کړی دی. دا قسمه قصې د الف معاشره کې پیدا کیږي چې کله سړی دی سړی په باره کې غلو کی او الله چې کوم مقام ورکړي دغه نو زیات ورکي. نو افراط او تفریط نه ځان ساتي، د نیکانو خلکو سره محبت کوي خو د شریعت په حدودو کې دنه. نو دغه اخرنه حدیث عبد الله بن عمر او په دې کې دا مسله ثابت شو چې کم سړی او د تازکی او د سیو به او د شو کې الله ولا لسنه کیانی ورکی. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې په قران او حديث باندې پوه شو. ان شاء الله باقی چې کوم مسائل هغه په روان درس کې بیانو. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.